الله رب العزت دا بندگان چې دنیا ته را لېږلي دي د خپل عبادت دپاره را لېږلي دي. کوم انسان چې په دې دنیا کې د الله رب العزت عبادت وکړو، الله رب العزت په دا دنیا هم خشته کی او آخرت په هم خشته کی. یو وخت په داسې نه تیرې په دنیا کې چې هغه ته د الله رب العزت د ذکر نه بغیر تیر کې، اور وخت په د الله رب العزت ذکر کې. که مونځ دی 15 واړه وخته، که د قرآن شریف تلاوت دی، او د دین علاوه داسې وخت چې هغې کې ته قرآن ځان سره نشي ګرځولی، نوافل نشي کولی، نو په دغه ټیم کې به ته خپل رب یادې. یو بزرگ فرمایي وایي ما ته هغه وخت معلوم دی چې په کوم وخت کې زه ما الله رب العزت یادوي. نو مریدانو ته تپوس وکړو، وی تا ته څه پته لګي چې په دې وخت کې ما الله یادوي او ما خپل رب یادوي؟ ناغه ورته وی فذکرونی اذکرکم، چې کم وخت زه خپل رب یادوم نو الله وی دغه وخت زه تا را یادوم. نو دا څومره د خوشحالۍ خبره ده. ته به پر خپل رب باندې احسان کې چې الله زه خو ستا ډېر ذکر کوم، خو الله څه کوي؟ الله هم تا سره وفا کوي، الله بې وفا نه دی. ته چې خپل رب یادوې نو الله پاک تا یادوي. حدیث مبارک کې راځي الله رب العزت فرمایي چې یو انسان ما ته یو لیش را نږدې شي، نو ته یو لیش ور نږدې کېږي، الله رب العزت د هغې په عوض کې تا ته یو لاس را نږدې کېږي. ته یو لاس ور نږدې شي، الله رب العزت د هغې په عوض کې تا ته 2 لاسه را نږدې شي. ته 2 لاسه ور نږدې شي، الله وی چې کوم بنده زما طرف ته رو راځي زه هغه طرف ته په منډه باندې ورځم. ته لږ طلب کوه، لږ ورځه، الله ستا طرف ته ډېر راځي. نو داسې مهربان رب چې هغه د اسمانونو مالک دی، د غرش او د کرسۍ رب دی، د انس او جن رب دی، د ټولو مخلوقاتو رب دی، داسې رب سره به هر وخت جوړ ساتي، د سره به توړ نه ساتي. حضرت آدم علیہ السلام چې کله دنیا ته راکوشو، نو د الله رب العزت ته ډېر زیات جړل او هر وخت به د الله ته جړا کوله، بره نه کتل جړل به. یو ورځ ورته الله رب العزت وفرمایل وی اے آدمه ولی جاړې 300 کاله وشو چې ته ما ته جاړې څه وجه ده؟ حضرت آدم علیہ السلام ورته وفرمایل چې اے زما ربه په دې نه جاړم چې زه ستانه جنت وغواړم او جنت ته دې لاړ شم، نه په دې جاړم چې ما له جهنم نه وساتې، په دې هم نه جاړم. نو بیا پس باندې جاړې. وی یا الله هغه حالت را ترا یاد شي لکه ردی نه مخکې حضرت آدم علیه السلام خو په جنت کې وکنه. وی یا الله هغه حالت ما ترا یاد شي چې د غرش نه گیر شاپیره او یا زر پرشتي ولاړې دي، د غرش نه گیر چاپیره او یا زر پرشتي ولاړې دي او یو بل سره لاسونه نیولې دي، د ډیر شوق او د محبت نه یو بل سره لاسونه نیولې دي او په زور باندې خدای ستا یو نوم له ستا صفت کوي. ومن مثلنا وانت حبیبنا، دا ټکی ویو په زور وی یا الله زمون په مثل باندې څوک دي چې ته زمونږ حبیبي. الله د پرشتو هغه چې غار ما ته را یادېږي، هغه محبت چې ډېر په شوق سره د یو بل لاسونه نیولې دي. ومن مثلنا وانت حبیبنا، دا ټکي ویو په زور یې وی او تر قیامته پورې وی دغه ټکي ما ته را یادېږي. الله رب العزت ورته څه فرمایي؟ اے آدم الاکبر وګوره، الله رب العزت خپل پردې ختم کړي. کله چې انسان په مانزه باندې ودرېږي نو الله رب العزت د دې مانزه والو د دې انسان په منځ کې 1500 د نور پردې وي.
نو چې کله دا انسان په مانځه باندې ودرېږي او دی الله اکبر وایي نو الله رب العزت هغه 1500 پردې لرې کړي او د دې انسان او د الله ډایرکټ یو بل سره خبرې شروع شي. نو د اسمانونو زمونږ په منځ کې د الله پردې دی هغه مونږ ته نه ښکاري. نو حضرت آدم علیه السلام چې کله بره وکتل هغه پردې الله رب العزت لرې کړې. نو چې کله پردې لرې شوې نو الله رب العزت هغه غرش چې کوم او یا زره سپونه غیر چاپیره ولاړو او پرشتو د الله رب العزت دغه تسبیح کو. نو آدم علیه السلام چې هغه ولید نو لږ صبر شو. تاسو وایئ چې دا پرشتي الله پاک پیدا کړی دي او د شپې د ورځې دوی د الله رب العزت د تسبیح یو ولاړم دي دوی بستړي کیږي نه اس کلم دوی نستړي کیږي. لکه څنګه چې مونږ خپل ساه د شپې مخلو د ورځې مخلو مونږ په خپل ساه اغشتو باندې نه پیګو. نو دغه سه دا پرشتي د الله رب العزت په ذکر کې چې لګیا وي او دوی د الله عبادت کوي نو دوی په دې باندې نستړي کیږي. نو الله سره به مونږ سکو الله سره به مونږ جوړ پیدا کوو الله سره به مونږ توڑ نه پیدا کوو. د الله رب العزت ذکر ار وخت پکار دی چې کم ځای کې نو د الله نو مخلا ک کور د الله نو مخلا ک بار د الله نو مخلا هر ځای کې د الله رب العزت نوم اخلا الله ولوي شان درکړي. او دا څومره کائنات چې دي دا ونی دي دا بوټي دي دا حیوانات دي په بو کې کبان دي دا شنو واخه دي دا ټول د الله رب العزت ذکر کوي. حضرت موسی علیہ السلام یو ځل په ځنګل کې روان دي ځنګل کې روان دي د الله رب العزت ذکر ځان سره کوي او په زور زور لګیا دي د الله ذکر کوي. نو د حضرت موسی علیہ السلام په ځل کې دا یو خبر راغله چې په دې ځنګل کې الله زمانه علاوه استابل ذکر کول ولا سوق نشتا. الله صرف او صرف زستا ذکر کوم. الله رب العزت ته خدا ارسه پته لګي چې دا مارغان زما ذکر کوي دا انسانان زما ذکر کوي دا اونې بوټي زما ذکر کوي دا ټول حیوانات زما ذکر کوي. لکه یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اونې د یو سوري لاندې ناستو د دوالو جهانو سردار دا غسوري لاندې ناست او شاته یو ډنډ دی هغه کې وبدي او چیندخ आवाजونه کوي. چیندخ په زور زور باندې आवाजونه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورپسې مخ راواړو چې وی قتل دوبو یو ډنډ نو داغې نه د چیندخ आवाजونه راځي او اوس په دې خو څوک نه پیږي چې دا چیندخ څه وایي. د چیندخ ذکر چې دین هغه داري سبحان المعبود فی زبد البحار عربی جبه کې دی د الله دا ذکر کوي. نو د دوالو جهانو سردار د غډن ته نه وکتل او بس بیا شاکړه ورته. حضرت جبريل علیہ الصلوۃ والسلام راغی د الله پیغمبر الله ربانه سلام وای و شپږ میاشتې کیږي چې د چیندخ د ذکر کوي او د الله رب العزت تسبیح بیانوي د الله صفاتونه بیانوي او په دې شپږو میاشتو کې د خپل आवाज او درول نه دی. الله رب العزت د ذکر د خاطر سلوي خرج کیږي چې الله رب العزت په باران شروع کو او الله پاک ورته دا ډنډ په دغه باران سره ډکه کړه. خدا چیندخ داسې د الله رب العزت په دې ذکر کې شوق ته د دو داسې په مینا باندې دی لګیاره چې په د باندې باران او شو ډیر ځات تګم دی تند ورته ډیر لګیدلې ده دی چیندخ ته
او داغي باوجودم د الله رب العزت په ذکر داسې په شوق سره کوي چې دته دا پته نه لګي چې رکب الله باران کړی د زه په اوبو کې پروت یم اورګه زه دا اوبو اسکم عزتمند د کم انسان تعلق چې الله سره هغه طبيعت د لوګي غم ني هغه طبيعت د ډوډۍ غم ني او د پزړه کې د الله محبت نو دی بو چې بس خدای عزت تا رضا کم نو دې حیران شو او بیا حضور پاک او فرمایل وی د نن ورځې نه مګوري چیند خان نو وجنه دا د الله ذکر کوي او پاره به جب کې ذکر کوي او بیا ورته فرمایل چې ای چیند خته زما ډیر ذات خوخي نیو چیندخته وګوره د له جهنم نشته لیکن داغي باوجودم د الله رب العزت څومره ذکر اسکار کوي زمونږ د پاره جنت تیار پروت دی زمونږ د پاره جهنم تیار پروت دی لیکن داغي باوجود مونږ ټول ورځ پر موبایلو کې لګیایو ټول ورځ مونږ غیبتونه کوو ټول ورځ مونږ خپل درنو د پردیس پکوایو او د الله رب العزت که د مانزه خبر شي نو زمونږ املا ماتای که د قران شریف تلاوت نو زمونږ املا ماتای که ذکر اسکاری نو زمونږ املا ماتای نور کله چې موږ خلق لیدل خلق سره په لاسو کې تسبیح وی د الله ذکر به کوو اوس هر یو انسان په لار باندې چرواني په لاسو کې موبایل یغی ته ګوره د الله ذکر پاتې دی عزتمند د الله ګور ډیر سخت غضب دی ډیر سخت غضب دی د الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې کله جنت ته جنتیان لاړ شو دا د حضرت معاذ رضی الله عنه روایت ده حضرت معاذ رضی الله عنه هغه انسان دی چې په د باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جنت زیر کړی دی د دنه روایت دی چې جنتیانو ته په ورځ د قیامت باندې په جنت کې به جنتیانو ته د هیڅ غم نوي سیوا د هغه وخت نه چې کوم د الله رب العزت د ذکر نه په دنیا کې تیر کړي نو په هغه ټیم پسې بدی خپي چې کاش دا کوم وخت ما د الله د ذکر نه بغیر تیر کړي دي چې دې کې ما د الله پاک ذکر کو عبادت مې کو عزتمند چې په دنیا کې تا د الله ذکر وکړو نو ستا دغه ګنټه دا قیمتي شو ستا دغه روز دا قیمتي شو نو کوشش وکوي د نن ورځې نه قصو کې د رمضان میاشت را روانه ده او دا بیان من په دې نسبت باندې وکړي چې د رمضان میاشت راځي چې د دین مخ کې ورسره تزان په ذکر کې بلد کې او د رمضان په دې میاشت کې بیا د الله عبادت وکړي او د رمضان نه علاوه بیا هم د الله رب العزت عبادت وکړي نو حضرت موسی علیه السلام چې زړه کې دا خبره راغله وی الله په ځنګل کې رواني مو زمانه علاوه بل څوک شتري نه چې ستا ذکر کوي الله رب العزت د ځنګل ټولو حیواناتو ته حکم وکړ وی اے د ځنګل زناورو حیواناتو مارغانو ستاسو خو زما ذکر کوي زما صفت بیانوي هغه ز اورم خپل دا ذکر په زور کې چې زما د پیغمبر په خبر شي د هر طرف نه د الله رب العزت د نوم دا غشتو اوازونه شروع شو حضرت موسی علیہ السلام سمدستی په سجده باندې پریوته وی الله دا خبر مې ناګهانی زړه رااله غره خدای ما په سره ګناه په خیال باندې د پهر په خیال باندې دا خبر نه راکړي الله ما خو چې لکه زه روانم صرف ستاسو ذکر کوم بل څوک ذکر کول ولا نشتا نو حضرت موسی علیہ السلام دا الله نبی سوال کوي وی یا الله یو سوال درنکوم وی د زمکه د پاسه خو ما اولیدل چې دا حیوانات او دا ټول ځنګل دا ټول سيزونه ستا ذکر کوي الله د زمکه لاندې ستا ذکر کول ولا شتا الله رب العزت د قدرتونو مالک دی الله ورته خپل شان ښکار کوي الله پاک ورته فرمایل حضرت موسی علیہ السلام سره امسا وا نو الله ورته اے موسی په دې امسا باندې د زمکه لیو گزار ورکا حضرت موسی علیہ السلام
هغه امسا راواغشته او ځمکې له راوویشته چې کله ځمکې له راوویشته نو د هغې نه اوبه شروع شوې او اوبه ترې خوټ کېدې داسې جوش یې و الله رب العزت بیا حضرت موسی علیه السلام ته فرمایل وی اے موسی دې اوبو له یو گزار ورکا چې کله اوبو له گزار ورکا نو پکې یو کاڼی راووته الله رب العزت ورته بیا فرمایل وی اے موسی دې کاڼی له گزار ورکا چې کله کاڼی له گزار ورکا نو کاڼی په میز باندې دوه شو چنجي پکې پروت و شین چنجي و حضرت موسی علیہ السلام ته تپوس کوي چا بیشتر سره نو حضرت موسی علیہ السلام د هغه چنجي نه تپوس وکړو وی څو کاله کېږي چې ته په دې کاڼي کې پروت یې وی 300 کاله کېږي چې زه په دې کاڼي کې الله پاک پیدا کړی خو اے موسی یو ناشنا خبره راته نه کوم په دې 300 کالو کې الله رب العزت مال هر ورځ 2 کره توبه راکوي لیکن زه هغه اوبه نسکم ولی نسکم پا دی یریگم چی اسی نزدا او بخلی تکم و پا دی دوران کی مال مرگ راشی اگا او با پا دی وجه باندې نسکم چی اسی نا مال مرگ راشی نو دا یو چنجی پا زلکی دا اللہ دومر محبت دی چی 300 کال یوشان لگیا دی دا اللہ ذکر کئی او بول پا دی وجه باندې خلنولی وی اسی نا چې زه دا اوبس کوم او مال د مرګ پرشته راشي او سارا نوالی مونږ څه کوو کم خلق په داسې وي چې دا وینه سا وزینو په کوم حالت باندې وزي چې وی په عبادت کې وي یا کلمه شهادت وي نو ساتي وزي غني اکثر خلق ته ګوره خپل دنیاوي کارونو کې مشغول او ساتي وزي د الله د نوم نه خبرم ني نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو ځل ناس تو ډیر زیات خپو پریشانو حضرت اسرائیل علیہ السلام راغی دا حضرت جبریل علیہ السلام راغی نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته فرمائی وی اے دا اللہ پیغمبر ولی خپے او الله پاک رولی گلم الله رب العزت تابان سلام وی او دا سلام نپس فرمائی چیز تا غمجن او خپوی نمولی دا دوالو جهانو سردار ورطو فرمائل وی اے جبریل پدی باندې خپیما ما سره د خپل امت غم دی امت می مخ ته ولاړ دی پدی باندې یریګم چې دا جهنم ته لاړ نشي حضرت جبریل علیہ السلام ته تاسو کو ورته دارا ته وای چې د کافرانو بارک سره غم دی او نه د مسلمان بارک سره غم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی اے جبریل د مسلمان بارک سره غم دی چې کم زما مسلمان امتی دی د بارک سره غم دی حضرت جبریل علیہ السلام ورته فرمایل وی راځه ځان سره روان ک او د بنو سلمہ چې کومه مقبره واغزه کې اوسو مړی وو هغه لورغه حضرت جبرئیل علیہ السلام خپل وزر په یو قبر باندې وو او هغه ته فرمایي قم باذن الله د الله په حکم باندې قبر نه را پاسا یو سړی د قبر نه را پاسید ډیر خل شکل او د مخې پړقیدو خولي وجود او سوي لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د ټولو نغوره کلمه کومه ده اغه لا اله الا الله ده او د ټولو نغوره دعا کومه ده اغه الحمد لله ده نو چې ته د الله نعمتونه اخرى نو پاغي باندې الحمد لله وایا نو الله پاک فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم چې نعمت می درک او تاسو زما شکر ادا کړئ زه به د نورم زیات کم نن زمون په مال او رزق کې برکت نشته ولی نشته مونږ د الله رب العزت صفت
او داغه حمد دا مونږ نه بیانو د الله شکر مونږ نه بیانو اوس الله خو درو نه وی لئن شکرتم لازیدنکم یو نعمت می در کې ته زما شکر ادا ک الله وی زبر لزیات کم د زیات مطلب سره چې الله بدل په دې لګ رزق ډیر برکت پیدا کی کنه نو ځان له عادت داسې جوړ کې چې کله وبس کې نو الحمدلله وایي چې کله خوراک خوري نو الحمدلله وایي کله چې کپڑے واچي نو الحمدلله وایي کله چې خپک د کټ نه کوزه کې روانيږي نو الحمدلله وایي چې خدای شکر دی چې مال د روغ صحت را کړی چې زه په ګرځې دې شم د الله رب العزت چې څومره احسانات در سره کړی دي نو هر یو نعمت چې استعمالې نو په دې باندې الحمدلله وایي نو حضرت جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام بیا ورته راځه دویم قبر لورل چې بل قبر لورغل نو هغه باندې خپل وزر وو غته قوم باذن الله د قبر نه یو سړی را پاسه تک تور شکل او شنه سترګې وي او سوی هاي هاي افسوس هاي هاي مصیبتا دا الفاظ وي حضرت جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ورته به اشاره وکړه خپل ځای ته لاړ شه خپل ځای ته لاړ او قبر پر را بند شو حضرت جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل و یو سړی چې په کوم حالت باندې مړ شي کنه وی په هغه حالت په دا انسان د قبر نه پاسي دا لومبي انسان چې مړ شو نو د په جبه باندې کلمه ونه چې قبر نه را پاسي دوه مغه کلمه وی را پاسي دا دویم انسان چې مړ شو نو دی په ګناه کې مړو نو دی چې د قبر نه را پاسي نو دی په خپل ګناهونو ستومانه دي نو سوی هاي هاي افسوس هاي هاي مصیبت عزتمندو د الله ذکر سره خپل جبه بلده کې چې مرګ راځي چې ستا په جبه باندې د الله نوم او الله پاکستان سا واخلي حضرت موسی علیہ السلام د الله نه سوال وکړ وی الله یو دعا ورته خایا داس یو زیبر لراکه چې غزوې متافز یادوم الله رب العزت ورته فرمایل چې اے موسی لا اله الا الله وایا نو حضرت موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې الله دا لا اله الا الله دا غستا ټول بندگان وای مال ځان له داس یو وزیپرا چې غزوې مو غبل سوک نه وای استاد ته پته لګی چې حضرت موسی علیہ السلام هغه انسان دی چې الله ورسره په دنیا کې خبرې کړې دي هغه انسان دی چې الله ورته خبره تجلی خولې ده او بیا دا غیب وجودم الله وتوجد لا اله الا الله ذکر کوا نو کده لا اله الا الله نبل اوچته وظیفه نو ابه ورته خولې وکنه نو حضرت موسی علیہ السلام ورته فرمایي وی یا الله دا لا اله الا الله جزویم نو دا ټول بندگان ستاوي ماته داسې خاص وظیفه خایا وی اے موسی لا اله الا الله کده تلی په یو چابلی کې ورواچه او دا وواړه زمکه او دا وواړه اسمانونه چې دا به سومري دا په بل چابلی کې ورواچه نو دا لا اله الا الله دا چابلی به پدرون راځي نو یو نیازبین پیغمبر د چې الله پاک د لا اله الا الله دا نوم خي نو تاسو بس کوي دا تاسو تم وینا را چې زما بندګانو تاسو د لا اله الا الله سره خپل جبه بلده کې د لا اله الا الله ویلو کې ډیر زیات برکت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم یو انسان روزانه د هر مانځ نه وروستو لسکرت لا اله الا الله وی الله رب العزت په دې انسان په عملنامه کې شل زره نیکی ولیکي لسکرت لا اله الا الله شیم نری او ستا په عملنامه کې په الله سونه نیکی لیکي ستا په عملنامه کې په الله شل زره نیکی لیکي او بل ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کوم انسان چې د هر مانځنه رستو سل کرته لا اله الا الله وای یا داسې ارشاد چې څوک روزانه سل کرته لا اله الا الله وای
دیگه زوستی روزم یا د ارمان زنه پستی خو یا روزانه دی خو زما شک پر روزانه دی چې کوم انسان روزانه سل کرت لا اله الا الله وای الله رب العزت په دې انسان لسور کوي وې د دې انسان او د جنت په منځ کې صرف د مرګ پرده را چې مرګ راشي نو دا انسان به جنت ته ځي نو روزانه چې تسل کرت لا اله الا الله وې نو سپه دون وخت بستانه لګي لیکن اجر به الله سونه درکې چې څنګه سترګې پټې شي نو الله رب العزت پر ډاری کوچتي او په جنت کې ور داخلي او بل ځکه حضور پاک فرمایي وو کسانو لبا الله پاک د خپل رحمت د سوري لاندې ځای ورکی پر ورځ قیامت وو کسانو لبا الله پاک د خپل رحمت د سوري لاندې ځای ورکی پدې کې یو هغه کس دی چې کوم انسان ځان له ناس او د الله ذکر کوي او د سترګو نه اوخ بیږي او جاړي نو یو دغه انسان دی وو کسانو لبا الله د خپل رحمت د سوري لاندې ځای پر ورځ د قیامت ور کوي پدې کې یو هغه انسان دی چې غزان له ناس او د الله ذکر کوي خوشي ور سره هغه الله ته جاړي د سترګو نه اوخ بیږي نو دغه انسان لبا الله پاک د رحمت د خپل رحمت د سوري لاندې ځای ور کوي نو چې روز د قیامت شو داسې سخت ورځي او تعالی الله د خپل رحمت د سوري لاندې ځای ور کوي نو ته به بختور نه حضرت انس رضی الله عنه فرمایي وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم را تو فرمایل چې ما سره راځه وی زور سره روان شوم وی د دوړو جهانو سردار د مدینه منورې نه بهر ول وی داس یو غرو هغه طرف ته نبی علیہ السلام لاړ او چې کله غزه تور رسید حضور پاک 2 رکعات نفل وکړل او بیا قبلی ته مخله او ذکر ځان سر کې لا اله الا الله دا ذکر ځان سر کې پزور زور نبی کریم صلی الله علیه وسلم لګیا دی بعض خلک وای ودا پزور ذکر چکه نو ولې الله کون دسو اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا پزور باندې ذکر کین ولې الله کون دس نعوذ بالله یا دغه یا زره پرشتي چې دغه دعا وای ومن مثلنا وانت حبيبنا نو ولې الله پاک نعوذ بالله کون دغه دا نورسو نو نبی علیہ السلام په زور باندې ذکر کې دا چې په چغم نه وي خود لګه आवाज په زور باندې راځي او د سترګو نه اوخ بیږي او جاړي او داسې حضور پاک جاړي داسې چې دا اوخ کې مبارک د حضور پاک په ګیره مبارک راځي او لاندې بیا سینې تر راوځي او لاندې زمکه باندې غورځي حضرت انس رضی الله عنه فرمایي وی چې ما څنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی جړا ته وکتل چې د الله پیغمبرانو ته داسې په شوق سره د الله د انوم علی او د الله د لوی بیانې وی مالم جړا راغله وی زم جړم نبی علیہ السلام هم جاړي وی حضور پاک ته زما د جړا پته نه لګي و چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذکر نه فارغ شو نو ایمال راغ یما ته چې نه سوال جاړي ستاستر کې خذلم دی وینم بسترګو کې دیو کې رضا ولي و ایما وته چې د الله پیغمبره تاسو د الله رب العزت ذکر کو او تاسو جړل نو مال په دی وجبانه جړا راغله نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره لوی هستی ده او هغه د الله ذکر کوي چې دا غره پر جهنم نشتا هغه د الله ذکر په داسې طریقې سره کوي چې د سترګو مبارکونه اوخ کې بیږي او جاړي نن مونږ سکو مونږ به د الله ذکر هم کو خبرې هم کو د الله ذکر هم کو خبرې هم کو مونږ د جمعې پښپا باندې د ذکر کو د ذکر ډیر لوی زور دی دون زور دی پکې چرته نشم ویلي او ډیر مرګري راځي د مرزونه د عثمانزونه د یو ځای بل ځای نه کسان ګڼ راځي
او چې کوم د نږدې محلي خلک دی هغه ټول کورونه ته وتښتي. نو زه اکثر د اړه له خفګان هم راشي خپه شم زه مې بد قسمتو اسپیرو چې کوم د الله وخت نه غیر اغوستل هغه ځان ته ذکر تکینول او تاسو خوا کې د جمعات یو تاسو ته تخدید تاسو ته لاړ شي ته په خپل ضمیر کې د گریوان کې ځان سره وګورئ چې زه بختور یم او که زه سپیرم. الله د مرزو بنده دی راوس د خپل کور کې خپل ذکر تکینه او الله زره جمعات گاونډیم زه ته کور ته تخدیدم و چې کله یو سړی و چې الله اکبر نو دا شیطان تختی د شیطان د الله د ذکر نه تختی نو ستزان سره دا سوچو چې زه شیطان يم کې زه څه شم چې د الله ر ذکر نه تختم. د ذکر مجلسونو کې ناس تکوي پاغي باندې د الله پاک رحمتونه راوريږي د الله پاک یو خاص رحمت دی ته سکینه وي هغه الله پاک د ذکر په مجلسونو باندې راوري. نو خپل ځان بس سره بلد کې خپل ځان به د الله رب العزت ذکر سره بلد کې ار وخت لا اله الا الله ذکر کوي ار وخت لا اله الا الله ذکر کوي یو سکند یو منټ یو غنټه بغیر د الله رب العزت د ذکر نه متي راوي. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی حضرت فاطمه رضی الله عنها کرا بندے کا بس لرے کا حضرت فاطمه رضی الله عنها کر نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی بندے کا لرے کا لطیف ته تخته ده نو چیک اپ دیتا وای نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د خپل لور کر راغی نو حضرت فاطمه رضی الله عنها حضرت علی رضی الله عنه برخلی کولو دي ادي باندې کړی نو حضرت فاطمه رضی الله عنها حضرت علی رضی الله عنه حضرت حسن حسین رضی الله عنهما دا ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د استقبال لپاره ودرېدل د دوالو جهانو سردار د ځان نه یو صادر راته وکړی دی او کیناس حضرت علی رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه خي طرف ته کیناس او حضرت فاطمه رضی الله عنها ته ګس طرف ته کیناستا او حضرت حسن و حسین رضی الله عنهما ته مخ ته کیناستل د دوالو جهانو سردار د خپل صادر په ځان باندې راواچو او دوی ته داسې لاسونه وګد کړل نو د خپل وجود مبارک سره رانږدې کړل چې کله ځان ته رانږدې کړل نو نبی کریم لا اله الا الله ذکر شروع کړ دا الله ذکر کوي حضرت جبريل علیہ الصلوۃ والسلام ته الله رب العزت او فرمایل چې اے جبريل زما حبيب چې دین هغه لګیاري زما نو مهلي او زما لوی بیانې د ټولو اسمانونو دا پردې لري چې دا ټولې فرشتي زما د حبيب دا چې کوم ذکر اسکار کی چې د دې دا دیدار وکي حضرت جبريل علیہ الصلوۃ والسلام الله تو فرمایل یا الله مال اجازت را که جزم لاړ شم په دغه ټولګي کې وسره کېنم ویلار شوال جبريل علیہ الصلوۃ والسلام راغی سونه لوی حسره لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شان تا ګورا داغه نه اجازت علی او د حضور پاک اجازه تا ګورا وی د الله پیغمبر مال پر صدر کې په دې عمل کی اجازت را که جزم کېنم د دوالو جهانو سردار ورته فرمایل چې اے جبريل زما صادر دا هو بخیرانه جامه ده او ستا تعلق چې دینه کم دی سره سدرۃ المنتهى سره د جنت المأوا سره ستا تعلق دی هغه ورته د الله پیغمبر کی اجازت نه راکې زما ته باندې اوسو حقونه لري داغه لحاظ ساته
د دوانو جهانو سردار ورته فرمایي وستا په ما باندې څه حق دی وی دا الله پیغمبره ابراهیم علیه السلام ستانی کړي وی او وی کله چې الله رب العزت دا نمرود دی اور ته غرزون وی الله زرو لګل ما دی اونیو او دی معروف اور کې کین او دا گزار نه مې بچ کو او یوسف علیہ السلام هم ستا په نکونو کې راځي نو چې کله دی رونو کوي ته غرزو نو زور سره ما دیونه او کوي کې په قلار باندې کینو او ستارور حضرت علی رضی الله عنه چې کله خیبر فتح کو نو ما ور سره مدد وکړو الله د خیبر فتح کول دا ډیر ګران وغه د فتح کو او ستالور سره حضرت فاطمی رضی الله عنها لزر اعظم او زو دی چې میچن تاول زو دی سره میچنم تاوم او د الله پیغمبر چې کله حسن حسین واړو نو ما بر دوی دی زنګول جټې مور کولې د دوالو جهانو سردار ورته فرمای زما شاته کینا شاته کیناس او ذکر کوي چې کله ذکر بند کو نو الله جبريل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس کوي وی جبريل سینه وی یا الله دا اوس کوم ټولګي دی اے دا الله پیغمبر دا اوس کوم ټولګي د دې دا نور برزي د اسمانونو تیریږي او غرش ته رسی د لا اله الا الله ویلو کې پیدا سره حدیث مبارک کی راضی چې څوک لا اله الا الله وی نو دا د غرش خوال چې څنګه د جبې نوځي نو د غرش خوال لاړ شي او دا داسې رڼا کوي لکه د نور پشان او دا نور نیکه چې سړی کوي نو دام چې جبې نوځي نو نیغ لاړ شي غرش لا او د دې نور نه غیر چا پیره دا تاویږي او دا داسې رڼا کوي لکه د ستورو پشان اوس نور ته اندازو لګوي چې نور به څومره لیکن د لا اله الا الله رڼا څومره ده وې د نور بشان رڼا ده د قصر رڼا کوي لکه جبريل علیہ الصلوۃ والسلام ناس او بیا روان شو بر اسمان ته خېږي د خپل پیغمبر شان ته ګوره الله رب العزت د اسمان فرشتو ته اعلان وکړو چې اے د اسمان فرشتو تاسو سردار جبريل را روان دی او داغه وجود زما د خپل پیغمبر وجود سره لګیدل دي د اسمان چې څومره فرشتي دي هر فرشته به هغه سره لاس ملاوي او داغه نه پس په پسینه باندې خولي دغه سینه زما د حبيب وجود مبارک سره لګیدل را کله چې جبريل عليه السلام بر اسمانونو ته روان شو د اسمان هر فرشتي به د سره لاس ملاول مصافحه به ور سره کوله او د دې سینه به خولوله عزتمندو د خبره مقصد میداري چې د لا اله الا الله سره خپل نسبت د نن شروع کې کم کسان وي چې هغه روزانه وي چې ان شاء الله زب زر کرته لا اله الا الله ويم پرېږدم بینا لوز به ان شاء الله دا بکوي ځان لم کوي او خپل کورونو کې زنانو ته مو چې وي هم کوي د دوه جهان سردار فرمایي چې کوم انسان سحر 200 کرته لا اله الا الله وي او ما سوتن 200 کرته لا اله الا الله وي په دې 200 بلس منټه لګي ما لس منټه حساب کړل وی الله رب العزت بدل دومره ثواب ورکی لکه په ووانو زمکو کې په ووانو اسمانونو کې چې څومره خلک د الله عبادت کوي دا غټولو د عبادت عمر ثواب به خدای پاک دل ورکی سحر 200 کرته لا اله الا الله ما سوتن 200 کرته لا اله الا الله نو د نن ورځې به ان شاء الله دا زر کرته به کم نه کم وای خور پسې کوشش کوي وای تاسو ته ګورم ما سو موسی علیہ السلام ته الله سو قل نبی علیہ السلام سو قل لا اله الا الله حضور پاک ځان لناس ته الله تجالی کم ذکر کوي خپل لور سره ناشته خپل نوسو سره خپل زوم سره ناشته کم ذکر کوي نو پیش چر دین او چت ذکر بل نشته کنه سړی د قبر نه را پاسي پجبه باندې کم ذکر جاری دی نو د دین او چت ذکر بل نشته نو کوشش وکوي ان شاء الله
لا اله الا الله سره خپل نسبت جوړ کې خدا سے بنو لا اله الا الله دا سے بنو لا اله الا الله لا اله الا الله چې دا ستاسو زړه ته کوزيږي ان شاء الله او حدیث مبارک راځي وي ذکر دا د زړونو زنګ ختمي ته چې د الله ذکر کېستا په زړه باندې د ګناهونو زنګ پروت دی هغه دا ذکر دا زنګ ختمي الله رب العزت په دې خبرو موږ له عمل کولو توفیق راکړي د وډګرام د عابد مور وفات شوی د دعا ورته کې چې الله پاک یو بخي الله د لوی سفر د خوشحالو کې او ګناهونه ته شوی دا یو ته معفو کې او زموږ د محلي د مفتی آباد د وزیر شاه وفات شوی دی الله ته یو بخي الله د لوی سفر د خوشحالو کې او د مومن آباد جان علم وفات شوی دی الله ته یو بخي او د لوی سفر د خوشحالو کې او د کاکړو د محمد جان نصیب وفات شوی دی الله ته یو بخي د لوی سفر د خوشحالو کې او د قادر رور دی د ګردو بیمار دی الله دې ول شفا ورکړي اللهم امين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الله زمون گناهونه معاف کا الله زمون د تا ته د هرې ګناه نه توبه الله زمون د تا ته د هرې ګناه نه توبه الله زمون د تا ته د هرې ګناه نه توبه الله ستاره پیغمبر وینا ده چې د جمعې د مازنه پس را خلک دینو دا بخلی زینو خدای مونږ وبخه الله مونږ وبخه الله مونږ وبخه الله گناهونه معاف کا الله رزن کدن د سخت نه مساته د قبر د عذاب مساته عمل نامه فخیل اسرا کې د غسل د عمل نامه نه مساته الله د ټول مرګرو حاجتونه پوره کې د ظلم رادونه پوره کې څومره مریضان چې کدل ته کې کورونه کې الله ټول له شفا ورکې د شاهد جان د مور بیمار ده الله تعالی شفا ورکې کورونه کې چې مریضان ټول له شفا ورکې څو قرضداران الله د قرضونو نه اخلاص کې یا الله اخر خاتمه په ایمان کې اخر وخت په خلیدا کلمه روانه کې چې لا اله الا الله محمد